ملګرو تاسو به په سوشل میډیا باندې د پښتون شاعر مجیب زلمی په نامه باندې یو ویډیو خامخا کتلی وي. ملګرو دغه ویډیو د تاسو سره هم شریکوم، تاسو یې هم په خپله دغه مکمله ویډیو وګورئ او تاسو په خپله قضاوت وکړئ چې دا د مجیب زلمی ویډیو ده او کنه دا هسې چا پروپاګنډه جوړه کړې ده، په هغه پسې یو جعلي ویډیو جوړه کړې ده او دا هغه د بدنامولو کوشش یې کړی دی. ملګرو دغه تازه ویډیو چې په سوشل میډیا وایرل شوې ده او موږ ته هم اوس په لاس راغله، دغه ویډیو مونږ مکمله وکتله چې په دې کې د مجیب زلمی په شان یو هلک دی په یوې جنۍ باندې لګیا دی او همدا کار ورسره کوي. دغه هلک او دې جنۍ فل ځانونه بربند کړي دي او چا ورڅخه د دغه کار ویډیو هم جوړه کړې ده. ملګرو په سوشل میډیا باندې ډېر خلک دغه ویډیو شیر کوي او ورسره لیکي چې دا د مجیب زلمی غلطه ویډیو ده او ډېر خلک ورسره لیکي چې مجیب زلمی ته نه کول پکار چې داسې کار یې کړی وی. خو ملګرو که مونږ او تاسو وګورو نن سبا د آرټیفیشل انټیلیجنس دوران دی، نو داسې د هر چا 2 نمبر ویډیوګانې په ډیر اسانه جوړېدای شي. د مثال په توګه په آرټیفیشل انټیلیجنس باندې داسې ویډیوګانې جوړیږي چې خرابه ویډیو د بل چا وي او سر یې ورباندې د بل چا ایښی وي. نو دغه ویډیو هم همداسې ښکاري چې شاید دغه غلطه ویډیو د بل چا وي او سر یې ورباندې د مجیب زلمی ایښی وي تر څو هغه غریب په سوشل میډیا بدنامه کړي. قدرمن دوستانو، تاسو د دغه تازه وایرل شوي ویډیو په اړه څه نظر لرئ چې دا کار مجیب زلمی په رښتیا کړی دی او که چا په آرټیفیشل انټیلیجنس جوړه کړې